د ایران ترکیې په پوله افغان کډوالو سره ناوړه چلند غبرګونونه پارولي. د ایران او ترکیې په پوله کې له یوه ډله افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او تاوتریخوالي ویډیوګانو ګڼ غبرګونونه پارولي. لږ تر لږه 2 ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ګڼ افغان پناه غوښتونکي په یوه واړه ځای کې لوېدلي او وهل ټکول کېږي. پناه غوښتونکي چې لاسونه او پښې په زنځیرونو تړلي وایي چې که کورنۍ یې پیسې ور ونه لېږي دا خلک یې وژني. که څه هم ځینو رسنیو ویلي چې د ترکیې پولیسو دا افغان پناه غوښتونکي نیولي، خو لا خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې. مخکې تر دې بیا د ترکیې د سرحدي پولیسو په لاس د ګڼو افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو پیښې راپور شوې وې. شاوخوا یوه میاشت مخکې د ترکیې په وان ښار کې د کډوالو په یو بس باندې په ډزو سره یو 15 کلن افغان ماشوم وژل شوی و. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره افغان ټایمز چینل سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې شریک کړئ.